بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د اتمې روزې د وظیفې سره تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. نن به تاسو ته زه دوه نومونه ښیم. د الله رب العزت دوه نومونه دي او ډېر د کمال والا نومونه دي. د الله ټول نومونه د کمال والا دي. خو اتمې روزې باندې د دې فضایل واورئ که د دې چا حاجت پوره کېږي وی کوي کمال دی. بله روزې پورې بیا د چا څه پته لګي څوک به ژوندی څوک به مړ وي. د الله رب العزت یو اسم مبارکه دی چې الجبارو، ډیر زبردست. ټیک شو جی. که څوک غواړي چې د ظالمانو یا د حکومت یا د آفتونو نه بالکل په امن کې وي نو سحر او ماښام دی په اتمه روژه باندې سحر او ماښام دی 206 ځل دا ووایي انشاءالله العزیز. د هر قسم انسانانو د قهر نه به دا بچي، د باندې به څوک غوسه نشي کولی. تابعدار به غټ نه غټ افسر چې وي هغه به هم تابعدار وي. که زنانې وي خپل سخر لیورونه بعضې یا خپل خاوند بد اخلاقه وي، بد اخلاقي ورسره ظلم کوي نو دا به د هغې د قهر نه په امن کي. څوک که چېرته د چاندۍ په ګوتمه باندې دا الجبارو ولیکي نو انشاءالله العزیز د خلکو په زړه کې به د محبت پیدا شي. خو یو خبره به ذهن کې ونیسئ چې کله دا لیکئ نو دا به کوشش کوئ چې بیا داسې نه چې بیا باتروم ته ځان سره یوسئ یا مثال په هغې باندې څه مردار کار کوئ نو کوشش که دا کولی شئ نو بیا چاندۍ په ګوتې ولیکئ. ځکه چې که پوه شئ که بعضې وخت کې موږ چېرته ګنده اوبو کې یا ګنده ځای کې لاس وکړو، بعضې وخت انسان دی راځي ځای صفایي کول غواړي نو هغه بیا جب کې واچوي، باتروم ته ځې نو بیا بهر پرېږدي نو دا ډېر زبردست دی. او یا جبارو چې که چېرته څوک وایي نو یو خو به چې خلک به د غیبت نشي کولی، د ده بدګویي به نشي کولی، به د خلکو خولې به بند وي. او که چېرته وایي چې یاره زه د دې سره نور هم ویم نو یا جبارو یا ذوالجلال والاکرام که دا ورسره ووایي نو بس بیا خو هغه خلک وایي چې سونه پې سهاګار. دا ډېر بهترین شو. هغې کې به دا چې د حفاظت دپاره نور هم دا زبردست دی. المتکبرو بل د الله رب العزت نوم دی. دا د اتم روزې وظیفې دي. ډېر لوی متکبر، لوی او بزرګۍ والا. که چېرته څوک وایي چې یاره زما عزت سیوا شي په دنیا کې د خلکو په نظر کې نو یا متکبر ډېر زیات وایو. او که چېرته چا یو کار شروع کوو د هغې په سر کې یا متکبر و سلزل وي انشاءالله العزیز دا کار کې به دا خامخا کامیابیږي. که چېرته د واده په اوله شپه باندې چا واده وکړو د اوله شپه باندې یا متکبرو دا وي او 10 ځلې دا لکه دا وویله او د هغې نه پس خپل کوروالی وکړو نو انشاءالله العزیز الله رب العزت به نارینه اولاد ورکړي او هغه به خوش قسمته وي. یوازې نارینه اولاد به وي او خوش قسمته به وي. او که چېرته دا همیشه ډېر وایي نو څوک به دا به دومره الله دله دومره لویي ورکړي همیشه ویلو سره ډېر زیاتې وي که نه نو الله رب العزت به درکړي چې د دنیا غټ نه غټ سړی به د مقابله نشي کولی. که چېرته وایي چې یاره زمونږ خاندان کې څوک دی بچی یا رور یا څوک بېحیایي کارونه کوي او ورته وایي چې دا د دې نه بچ شي نو 10 ځل ویلو سره که هغه باندې د لرې ځای نه ورچوف کوي یا پې اوبه دمې ورکوي وله انشاءالله العزیز هغه به د غلطو کارونه واوړي. او څوک که چېرته 21 ځل دا وایي ښه بعضې کسان په خوب کې یریږي او د خوب د یرې نه نو دا د دغه نه علاوه دي د رمضان نه علاوه هم دا ویلی شي. داسې نشته چې دا صرف د رمضان دپاره دي. خو رمضان کې رزلټ یې ډېر زر وي ځکه چونکې د الله رحمت خاص انسانانو ته متوجه نو دا ډېر بهترین دی. نو یا متکبرو او یا جبارو نو دې باندې عمل وکړئ انشاءالله العزیز. دنیا کې به چې څومره مشکلات دي الله رب العزت به د خپل نومونو په برکت باندې ختموي انشاءالله. بیا به د یو نوي وظیفې سره د 9 روزې د وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.